السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم دوستانو، په نوې ویډیو کې درته په سکرین باندې به تاسو ته تصویران ښکاري. د دغه شان د موبایل د واورو کم تصویر چې دی د دې جوړولو طریقه زده کوو چې تاسو څنګه کولی شئ دغه شان ښایسته تصویران جوړ کړئ. نو په همدې ویډیو کې دا طریقه زده کوو. ویډیو ته اخر وګورئ. دوستانو که چېرته تاسو په ټیکنو پښتو یوټیوب چینل کې نوي یئ، چینل سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د بیل ایکان په آل باندې در سره کلیک کړئ. که چېرته مو د ویډیو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ. ښه دوستانو، دا یو اپلیکیشن دی، دا به تاسو له ډسکرپشن لینک څخه ډاونلوډ کوئ. د دې لینک به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي. که چېرته تاسو غواړئ له پلی سټور څخه یې ډاونلوډ کړئ، نو دلته کې د دې اپلیکیشن ایکون نام به تاسو ته ښکاري، دا به له تاسو پلی سټور څخه هم ډاونلوډ کولی شئ. کله مو چې دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړو، د ډاونلوډ کولو نه مخکې به تاسو یو کار بل هم کوئ. که چېرته غواړئ دغه شان لکه څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دغه شان تصویر جوړ کړئ. پکې د فیسبوک آی ډی کم پروفایل تصویر مو چې وي هغه پکې راولئ. نو تاسو به لاړ شئ فیسبوک آی ډی خپل پروفایل نه به یو سکرین شاټ واخلئ. د سکرین شاټ اخیستلو وروسته به همدا اپلیکیشن آن کړئ. د دې اپلیکیشن آن کولو وروسته یو څه نه څه لوډینګ کې دوستانو انتظار به ورته وکړئ. که چېرته دوستانو تاسو ته ایډ راځي، نو ایډ به بره یا د موبایل بیک بټن سره دا ایډ کټ کوئ. د کټ کولو وروسته ګورئ تاسو ته د دې اپلیکیشن آن کولو سره دغه شان اپشن درکوي. دا به تاسو په همدې ضرب نشان باندې کلیک وکړئ، ختم به کړئ. بیا به دوستانو که چېرته تاسو په کم ځای کې وای، د کې بیخي زیات افیکټ دي، نو زیاتې کیټګرۍ اپشن دي پکې. نو د دې لپاره به دوستانو دلته کې تاسو ته دا اپشن ښکاري، نیو سیټ، دا اپشن باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو سره ګورئ چې د کم ډیزاین مونږ وکتو، د دې ډیزاین زده کولو لپاره به تاسو په دې افیکټ باندې کلیک کوئ. دلته کې تاسو ته ښکاري سمارټ فون، په همدې اپشن باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو وروسته به دلته کې تاسو ته دا اپشن درکړي، له دې ځای څخه تاسو یو تصویر انتخابولی شئ. نو تاسو به په همدې اپشن باندې کلیک وکړئ. په ګیلري کې مو چې کوم تصویر له فیسبوک آی ډی څخه سیو کړی وي هغه تصویر به انتخاب کړئ، د سکرین شاټ انتخاب وکړئ. دلته کې به دوستانو تاسو د هغه سیز ورسم کړئ. تاسو یو خوا بل خوا بالکل وړلی شئ. د دې سیز سیټ کولو وروسته به بره تاسو ته یو اپشن درکړي، په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې اپشن باندې کلیک کولو وروسته به یو څه نه څه لوډینګ وکړي. دلته کې تاسو ته ښکاري کله چې دا 100 ته ورسیږي نو دا تصویر چې کم دی ستاسو موبایل ته چې کم دی سیو شوی خو به نه وي، خو جوړ شو تاسو ته به ښکاري. د دې سیو کولو لپاره به تاسو په دې غشي نشان باندې کلیک وکړئ. په دې باندې کلیک کولو وروسته به همدا تصویر دوستانو ستاسو ګیلري ته سیو شي. که چېرته تاسو ته ایډ راشي، دلته کې تاسو ته د ضرب نشان درکوي، په دې ضرب نشان باندې کلیک کړئ، هغه ایډ ورختموئ. دلته کې بیا هم تاسو ته د سیو بټن، د همدارنګه د شیر بټن، د دې سره دوستانو د دې تصویر غټولو اپشن درکوي. که چېرته غواړئ له دې بټن څخه یې چېرته شیر کول غواړئ، بالکل له دې ځای څخه شیر کولی شئ همدا تصویر. که چېرته غواړئ تاسو دوهم ځل لپاره سیو کړئ، نو په دې اپشن باندې کلیک وکړئ. که چېرته تاسو غواړئ چې دا سیز غټ کړئ د تصویر، نو په دې دریم اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. هغه تصویر تاسو کتلی شئ. بیا هم تاسو ته لاندې د سیو کولو د شیر کولو اپشن درکوي. دوستانو که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي، ویډیو ضرور لایک کړئ، له دوستانو سره یې شریکه کړئ. همدارنګه ښایسته معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په امان.